ولسمشر غني په نیمه شپه چړته تللی و، چا سره یې ولیدل او څه یې وویل. ګران اورېدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر بیګانه وخته د کابل دشت برچي کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سې شنبې په ورځ ترې وسلوالو برید کړی و. ولسمشر غني د روغتون د لیدلو پر مهال وویل کله چې د ملت پر یوه برخه برید کیږي دی همغه برخه پورې تړل کیږي او زیاته یې کړه زه نن هزار او شویایم د سې شنبې په ورځ د دغه سلبیستریز روغتون پر زیږنتون په برید کې 24 کسان شهیدان شوي او تر 1400 نور ټپیان دي چې ډېرې قربانیانې هغه میندې دي چې د زیږون لپاره ورغلې وي او یا یې زیږون کړی و. دا روغتون هزاره او شویه میشته سیمه کې دی او ډېرې مراجعین هم هزاره دي. اشرف غني دغه لیدنه کې وویل افغان ملت واحد ملت دی او یو افغان له بل افغان برتر یا کمتر نه دی. که دوی فکر کوي چې موږ ویشلی شي له یو بل سره مو بې اتفاقه او یو بل مقابل کې مو درولی شي نو دا خام فکر به ګور ته ورسره یوسي. ولسمشر غني اتاتورک روغتون ته هم لاړ چې د په نښه شوي روغتون ژغورل شوي ماشومان وروړل شوي او پکې ساتل کیږي. د اتاتورک روغتون مشر ډاکټر حسن کامل وویل د پیښې په ورځ هغه 19 ماشومان له په نښه شوي زیږنتون وروړل شوي چې میندې وژل شوي یا ټپي شوي دي. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې د حکومت او وسلوالو توپیر دا وباله چې د په خبره حکومت پر ماشومانو د هیواد د راتلونکي لپاره پانګونه کوي خو ترهګر زموږ ماشومان او خویندې په نښه کوي او زموږ جوړ کړي روغتونونه ورانوي. ولسمشر غني خپل هغه امر هم یاد کړ چې پکې له افغان ځواکونو د دفاعي حالات په ځای د یرغلیز حالات غوره کولو غوښتنه کړې او زیاته یې کړه پر روغتون برید د اسلام سپېڅلي دین د اصولو خلاف دی او د دوی وحشت جنایات سرکشي او لار ورکي یا ګمراهي ښیي او د نه بخلو دي. په هر حال تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.